ما ته د دې پورې ویلي وي ما اپس کړی دی تا چې کوم دی که نه دا به نیم زما د مور او پلار یې دا نیم به ستا یې وي زما سره یې دونه دغه د مینې نه به یې راته ابو وي ابو دا خبره داسې ده چې زه به چېرته خفه شم زه به بیا راځم بیان دی که نه جي چې دی زموږ سره 4 کاله اوسېدلی دی او ما دې خفګان له نه دی ورکړی ښه خیال مې ساتلی کور والا ته مې وي چې د ده به ډېر خیال ساتي دې څو ځله خفه شو ما ته وایي چې یاره زه چې دلته ایسار یم زه ستاسو په دغه په دې ختم کې ختم راته نیمګړی پرېښوده بیا دغه شم دا خو ښه نه دی چې بستره مې سره یې راغونډه کړې وه نو ما داسې به نه کېنه مونږ داسې مه پرېږده څو ځله خفه شو د خوی نه دغه تېز و که نه دي مبتدیان نو دغه یم ستا په سر باندې دغه یم پاتې ما دلته کنې زه به اوس 4 کاله ما دلته چېرته تېرولی شو بیا نو ته خپل بچي نه کم نه دی ګڼلی او واقعیت په خپله ما څه نه دي لیدلی نو دروغ به الله له به جواب ورکړم نو ما په خپل سترګو څه واقعیت نه دي لیدلي چې دا څنګه چل شوی یو بچی و یو خدای یو دی قاري صاحب او دا ماسپښین ټیم 4:30 خو شابه دغه ټیم و چې تاسو بیا خبر شوه نو د زخمي حالت د زخمي حالت کې موږ د دې لوی ګیټ سره وو تاسو ته خو د هغې نه څه شکایت وغیره نه وکړه هغه نه بالکل الحمدلله بالکل چې ما څونه تاسو نه وکړه وای دا یو ډیر زیات بزرګترین قاری صاحب هغه چې شاګردانو نه د علاقې ولا نه ماته پوښتنه زما دا بچی نه دی زما دا بچی دوی زه دلته ستاسو د اجرت درانه ده نو زه ګبراوېږم کله به مې سره دا بچی اوس مې یو بچی ملیشیا ته تللی کله به سره هم لاس و کله به سره دیم لاس و دی به موږ یوازې نه پرېښود موږ چې ونه یېرېږي بس زه د قسمت دغه به داسې راغلی و زموږ ډېر پرې خفه یو څه به ووایو الله ته منظوره وه اوس خو دوی اجرم صفا کړی څه خو څه نه څه داغونه دلته د وینې شته دي د کټ لاندې ښکارېږي نور زیاتر اجره مېلمنو دپاره دي انځلې ده اجي صاحب الله رب العزت دې تاسو له صبر درکړي ځکه دا په تاسو یو مصیبت او مسله ده الله دې نور خیر له ورولي د هغې شهادت یقینا چې بې ګناه وفات شوی دی شهید شوی دی قاتل که مجرم دی او ظلم یې کړی دی نو سزا به ورته میلوي او که نه ظالم نی په خطا وغیره کې نو هغې لارې شته دی الحمدلله او الله دې هغې شهادت چې دی قبول او منظور کړي هغه شهید دی په شهادت کې شک نشته ځکه ما چې څونه ملګرو نه واورېدل ټول چې ډېر بزرګترین قاري صاحب مدرسې والا ته مطمئن دي مدرسې طالبان ته مطمئن دي دا خوشه علما ته ټول مطمئن وو هغه چې ما څونه معلومات قابل سړی نو قابل سړی او خلک ته ښه مطمئن الله دې شهادت قبول کړي نور انشاءالله مزید دغه قانوني لارې دي هغې کې به مخکې معلومات کېږي چې څه ترتیب دی د قاتل د بیان نه وپته لګي چې څه وجه باندې وژلی شوی الله رب العزت تاسو لږ خیر درکړي ما ته د دې پورې ویلي وي ما اپس کړی دی تا چې کوم دی که نه دا به نیم زما د مور او پلار یې دا نیم به ستا یې وي زما سره یې دونه دغه د مینې نه به یې راته ابو وي ابو دا خبره داسې ده چې زه به چېرته خفه شم زه به بیا رضا کولم که نه زما لږ د ذهني دغه تقریبا اوس مې د 3 میاشتو دوایي راوړې ده دی به را سره زه هم چې ستا دا خدمت څه وکړم مردان ته خدمت په قاري صاحب کوو مردان سره مردان ته او هغه به را سره تله الله دې خوشحاله کړي الله دې آخرت ښایسته کړي امین صحیح ده زموږ د زړه نه نه وځي کوم ډېر پرې خفه یم